ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. سلامونه ستړي مه شئ، زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ. د هیواد په شمال کې د اوبو او انرژۍ عمومي ریاست مسؤلین په کشندي ولسوالۍ کې د اوبو د یو بند د لومړنیو کارونو له پیل څخه خبر ورکړ چې په بشپړېدو سره به د دې ولسوالۍ د خلکو او بزګرانو ګڼې ستونزې حل شي. په دغه بند باندې $68,000 لګښت راځي او دمګړۍ د اقتصاد کمیسیون له لوري د عملي کار تخنیکي څېړنې دوام لري. د شمال د اوبو او انرژۍ عمومي رئیس د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال د هیواد په شمال زون کې په بیلابیلو برخو کې د خپلو کاري فعالیتونو په اړه د معلوماتو ورکولو په ترڅ کې وویل چې د ټولنیزو ننګونو د حل او غوره خدمتونو وړاندې کولو په موخه په پام کې لري څو د بلخ ولایت په کشندي ولسوالۍ کې د اوبو یو بند جوړ کړي چې د سروې او تخنیکي پړاوونو لومړني کارونه بشپړ شوي دي. در ولسوالی کشنده بند قرطیری که او را سروی کردیم، فعلا کار سرویش تکمیل است. به خاطر تکنیک جیوفیزیکش اسنادش در مرکز روان کردیم در حدود تقریبا $86,000 به خاطر تحقیقات جیوفیزیک و امکان سنجیش از کمیسیون اقتصادی طلب شده. بخیر پیسه که منظور شود اینمی سروی امکان سنجی و تحقیقات جیوفیزیک بخیر تکمیل شود. میشه که نمی بند د نمو موقعیت بسیار مصیرت بالا داره. نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې یاده پروژه ډیره مهمه او اغیزمنه ده او د دغه بند په جوړېدو سره به ګڼې ټولنیزې اړتیاوې پوره او د زرګونه کورنیو د څښاک د اوبو ستونزه هم هواره شي. کل ولسوالی در اعظمی ولسوالی دیگر چیز میشوند، آب سیر میشوند. مشکلش تقریبا در حدودی که ولسوالی چی مسیرشان که از دو طرف چقدر نفوذ که نمی جمعی باشه در ولسوالی کشنده از استفاده کردن میتونه. باید وویل شي چې کشندي د بلخ ولایت یو له لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې د دې ولسوالۍ خلک په بیلابیلو موسمونو کې له ګڼو ټولنیزو ستونزو لکه سړکونه او د څښاک د پاکو اوبو نشتوالي سره مخ دي چې د یاد بند په جوړېدو سره به د دغو خلکو ګڼې ستونزې هوارې شي. د مزار شریف ښاروالۍ د 8مې ناحیې مسؤلین د 1403 کال له پیل څخه تر اوسه پورې د 5 ګزارونو په ثبتولو بریالي شوي دي. مسؤلین وایي د دغه حرکت څخه یې موخه د کورونو ثبتول او د ښاروالۍ په عوایدو کې زیاتوالی ښایي. د مزار شریف ښاروالۍ د 8مې ناحیې امیر وایي چې د دې ادارې د څارنې ډله هره ورځ د استوګنیزو کورونو او عمارتي تاسیساتو نظارت او څارنه کوي چې تر اوسه یې له 3,000 څخه زیات د استوګنې کورونه او عمارتي تاسیسات ثبت کړي دي. هدف از این کار سروی خانه به خانه که هست. بعض خانه ها که اصلا ثبت نشده، از خاطر ما خانه ها رو مکمل دیتابیس میکنه، ثبت میکنه و دیگه هدف این است که عواید دولت شهرواری بیشتر شود. از خاطر و دیگه از ما بتوانیم که از عواید برای ملت خود، برای مردم خود پروژه ارائه کنیم. سروی از ساحه ما الحمدلله با خوبی و با بسیار یک استقبال گرم از مردم خلاص شد و رفت. خیلی موثر بود، هم به خاطر صفایی اولیا هم به ثبت جایداد و ما از این کارکرد شهرواری و از کارکرد ناحیه بسیار خوش هستیم این کارشان. هغه د خپلو عوایدو او خدمات ته هم اشاره وکړه او ویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 5.5 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي او دغه عواید د ښاروالۍ د ملکیتونو، کرایې، جوازونو او د نورو عوایدي سرچینو څخه ترلاسه کړي دي. ما تقریبا 30 گذر داریم که 5 گذرش خلاص شده و دیگه از این طریق جریان داره تا که مکمل این پروسه جریان پیدا کنه. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د 8مې ناحیې مسؤلین د شمیرو له مخې دغه ناحیه 28 ګذرونه لري او څه باندې 14,000 د استوګنې کورونه او عمارتي تاسیسات لري چې له دې جملې څخه یې څه باندې 3,000 د استوګنې کورونه د دې ادارې لخوا ثبت شوي دي.
د ژمي موسم پر رسیدو سره د مزار شریف ښار علبې سازان په دغه ښار کې د کورنۍ بخارۍ د پلور د زیاتېدو خبر ورکوي. یو شمېر ښاریان چې د دغه ښار د علبې سازي کوڅې ته د بخارۍ د پیرلو لپاره راغلي دي د کورنیو تولیداتو ښه کیفیت څخه خوښي څرګندوي. په مزار شریف ښار کې د هوا په سړېدو سره د بخارۍ جوړونکو کاروبار هم غوړېدلی دی. دوی چې د بخاریو ترڅنګ ګڼ نور اوسپنیز توکي هم جوړوي. د کورونو د ګرمولو لپاره د برېښنایي وسایلو د زیاتې ګټې اخیستنې ترڅنګ یې لا هم په لاس جوړ کړي توکي په پراخه کچه د خلکو لخوا پیرل کیږي. ابرار را میبینین که زمستان آمده رایسته، به خاطر زمستان دیگه میگیم که بخاری را بخریم. نرخ‌ها خوب است فضل خدا و تو نرخ‌ها بلند نیست، حال مواد میاد فضل خدا از هر طرف میاد، مواد ارزان است دیگه. بخاری وطنی حال خوب هم خود ملت افغانستان هم نام خدا خوب هم از چیزای خارجی را دیده جور میکنم قسم کیفیت خوب و هم نرخ خوب دیگه. پس چی آجا دیگه از چیز خارجی استفاده کنه. په ورته وخت کې د مزار شریف ښار یو شمېر بخارۍ جوړونکي هم په ساړه موسم کې د خپلو لاسي صنایعو له ودې او پراختیا څخه خبر ورکوي. دوی دغه راز د وطني بخاریو قیمت او کیفیت هم غوره بولي. مشتریای در خود شهر مزار شریف هست بخاری میبرند، بخاری خوبتر میبرند دیگه. به همین شکل بخاری میبرند که هم حساب سوختش خوبش باشه، هم کارش خوبش باشه، هم دیزاین داشته باشه دیگه. اطراف و زیادتر میبره بخاری هایی میبرند که میگن بسیار دول باشه، کارش زیاد باشه، دوامدار باشه. اطراف بیشتر از بخاریاش. اطراف شهر مزار شریف، خود اطراف ولایت بلخ، نظر به مردم داخل شهر بیشتر مشتری داره. خوب است، مردم میخرن، نرخ نوام خوب است. نظر در پارسال امسال خیلی که نرخ پایین است. این چادر هم ارزان است، بیلر هم ارزان است، بخاری هم ارزان است. بیلری است، آبداندار است، قیمتش 1500 روپیه. یعنی جالی های دیزاین است باز 1300 روپیه. بسیار یک نرخ مناسب است دیگه. که څه هم په وروستیو کلونو کې د بهرنیو توکو واردولو په افغانستان کې یو شمېر لاسي صنایع له منځه تلو سره مخ کړي، خو وطني بخارۍ لا هم خپل پیریدونکي لري. د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې.